دریم یو سړی وایي د دعاګانې کومه خو زما دعا نه قبلیږي. نو علما کرام فرمایي د دعا قبلېدو نه مخکې دا الفاظ وایا یا سمیعو. ورځه کې هره ورځ چې یو سړی د ورځې دا وایي یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، دا الفاظ د ورځې دا مبارک نومونه د ورځې سل ځلې وایي، الله پاک جل جلاله به دا مستجاب الدعواتو ګرځوي. یعنی بیا به دعاګانې قبلیږي. خورونو د دعا قبلېدو دپاره یو شرط بل لګورئ. علما کرام فرمایي حلال روزي. حلال روزي چې خوري او د حرامو نه ځان بچ کوي نو ګورئ بیا به د دعاګانې قبلیږي. او که نه حرام روزي خوري او حرام کاروبار دی وي او حرام رزق خوري نو بیا کو ټوله شپه دعاګانې کوي، بیا به د دعاګانې نه قبلیږي. نو یو خدا چې دا مبارک نوم وایا یا سمیعو د ورځې سل ځلې وایه ځان سره مستجاب الدعوات په وګرځې. او بل دا چې روزي دې حلاله کا، خوړل دې هغه دې حلال کا، روزي دې حلاله وي نو الله پاک جل شانه به بیا څوکي دعاګانې به دې قبلوي.